سلامونه دوستانو. د فوزیا احمدزی چې دا یو افغانی ده په یورپ کې زندگی تیروي، د هغې یو داسې ویډیو چې په دغه ویډیو کې د افغانستان جنډا یا د افغانستان بیرغ چې ورته ویل کېږي هغه په خپل وجود په خپل بدرنګ ځان باندې تړلی دی او ډانس یې پکې کړی دی چې په دغه ډانس کې د دې خېټه هم ښکاري، سینې هم ښکاري، د وجود نورې حصې هم ښکاري، مکمل بربنډه ده. د ویډیو به تاسو سره دلته شریکوم، ستاسو نظر به هم ضرور اخلم. موږ سره تر اخره پاتې شئ ځکه چې د دې ویډیو په دوران کې تاسو سره دا ویډیو شریکوم. قدرمنو، فوزیا احمدزی چې ځان ته پښتنه وایي هغه داسې ښځه ده چې هغې د قرآن پاک بې حرمتي هم کړې ده، د اسلام بې حرمتي هم کړې ده، هغه په عالمانو پسې هم خبرې کوي. د هغې یو څو ویډیوګانې چې ډېرې زیاتې په ګردش کې دي تاسو به هم کتلې وي چې دغه ویډیوګانې دا د توریانو سره هم جوړوي چې تور پوستي امریکایان چې کوم دي هغوی سره ویډیوګانې جوړوي او نورې داسې بېهوده ویډیوګانې هم راغلي دي. خو اوس چې موږ د کومې ویډیو خبره کوو، کومه ویډیو چې راغلې ده، نو هغه دغه ویډیو ده چې دې پکې ځان مکمل لوس کړی دی، مکمل یې بربنډ کړی دی او د خپلو سینو نه یې د افغانستان جنډا، د افغانستان بیرغ تاو کړی دی چې په هغې باندې کلمه هم ده، دغه پاکه کلمه طیبه په هغې هم لیکل شوې ده او هغه یې د ځانه تاو کړی دی، بېهوده ډانس کوي. د دغه نه پس په سوشل میډیا باندې ډېرو خلکو دې ته ستغې سپورې خبرې هم لیکلي دي او دې ته ډېرې سختې خبرې لیکلي دي. خو قدرمنو دوستانو، دا په سختو خبرو باندې نه ده، پکار ده چې داسې یو څوک وي چې دا په زور باندې پوه کړي چې داسې کارونه اسلام پسې، مسلمانۍ پسې او پښتونولۍ پسې خندا کول دي. که دا خپله هر څه وي نو خپل ځان پورې محدود اوسېدل پکار دي. داسې نه ده چې بیا راپاسي او ټول پښتانه وشرموي او دا دغسې بدې ردې وایي. د الله پاک قهر ډېر زیات سخت وي، دې ته پکار دي چې د داسې کارونو توبه وباسي.